د کندز مرکز الچین سیمې ځایي قومي مشرانو د دغه ولایت د سیمې چارواکو په هلو ځلو سره د دوو کورنیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د دغه ولایت دیني عالمانو عفو او بخښنه د مسلمانانو دیني او ایماني وجیبه یاده کړه او له دواړو لورو وغوښتل چې پاتې ژوند په یووالي او ورورولۍ کې تیر کړي. نو که دین نه وای خدای نخواسته په دې کلي کې به اوس په زرګونو قتلونه سوي وای. خدای د دین برکت دی چې الحمدلله قتلونه نسته. که یو قتل تصادفي هغه راسي، یو جنجال تصادفي راسي، نو دغه د قرآن برکت دی، دغه د دین برکت دی چې هغه به په عاجله توګه هغه فصل کیږي او لرې کیږي به. خو موږ چې د کور ته رالو د خلکو موږ سره ډېر اخلاص کړی، ډېر اخلاص یې موږ کړی. زه به په زندګۍ کې دا ټول شی یاد ساتم او چې چېرته تلم نو د دې کورنۍ مثال به ورکوم. له دې سره د پخلا شوي کورنۍ غړي چې 8 میاشتې په دښمنۍ کې تېره کړې اوس خوښ دي چې د قومي مشرانو په مټې دښمني په دوستۍ بدله او پاتې ژوند په ورورولۍ کې تېروي. چې نن ورځ موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې د خپلو خیخانو سره نن زموږ سوله وشوله او دوی موږ ته بخشش وکړو. د هغونه ډېر خوشحاله یو او دغه خبرې اترې بالاخره سر یې ونیو. نن د دې ورځ لپاره موږ ډېر خوشحاله یو. خو ښه خبره دا ده چې دا اور خلک مړ کړي، ختم کړي او چې 100 کاله یو سړی دښمني وکړي او منډه تړوي، اخر به څه کوي؟ اخر به مروغه کوي. د دښمني په داسې حال کې په دوستۍ بدلیږي چې د اسلامي امارت له حاکمیت راوروسته دغه ولایت کې لسګونه دښمنۍ د قومي مشرانو او سیمه ییز چارواکو په هلو ځلو سره په دوستۍ بدلې شوې دي.